ما هدف دا شی و. دوام هدف مې دا و چې د ډېره وخته دا فکر را سره و چې داسې ورځ الله پاک راولي چې د پوهنتونونو دا قدرمن اساتذه د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله سره مخ شي د هغه پالیسي د هغه فکر د هغه نظر چې د علماو باقي لري د پوهنتون باقي لري قدرمن اساتذه دغه څخه مستفید شي او په یې حال کې د اسلامي امارت زعیم هم خپل تاثرات د استادانو څخه ترلاسه کړي چې دوی څنګه فکر ورته لري. اوس خلاص یو فاصله موجوده وه سوچ دا و چې امیرالمؤمنین صاحب زموږ په کې څه فکر لري د هغه سره دا سوچ و چې د پوهنتون استادان به څنګه خلک. الحمدلله د مجلس نتیجه هغه داس به چې د عالی قدر امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی په مبارک په ارشاداتو کې چې د پیل خبرې وي هغه د علماء کرام منزلت او مقام د هغو شان دا ښه په واضح الفاظ او په ښه استدلالات باندې تشریح او په دې تشریح کې غرض دا و چې خپل اعتماد او باور پر علماء ویل لري دا ښکارا نو دا غټه خبره و چې اعتماد راس په اعتماد کې په سړي کې جرأت پیدا شي. اوس بهر یو د امیرالمؤمنین صاحب یو خاص نماینده جوړیږي د هیڅ چا سره به جرأت نه به د رئیس سره نه به د استاد سره نه بل سره مسلمانانو د امیر نمائندگان است د جلاوال احساس به ختم شي دا فکر به ختم شي چې پردایم نه پردای نسته ټول علما په دې نظام کې داخل خلک دي د نظام ساتونکي دي او بلکې دا غوښتنه و چې تاسو بیا را ساتي زه خو ګرځ نظام نه سم چلوله د قصاص په مسله کې هم دا ویلي او بل ځای مو یو تل شاید ویل سو څلور قصاص به ورته بکیږي نو دا خو ځنه سپټول نه نشي په یو مجلس ته یو مجاهد روان دي شیخ صاحب روان دي بل مجلس ته بل مجاهد روان دي عالم صاحب روان دي مولوی صاحب روان دي استاد په توسط باندې شریعت تطبیق کوم نو دا اعتماد او باور دا ډېر غټه خبره ده ټول امور اساس اعتماد. الحمدلله په دې مجلس کې ترلاسه شو